خبر داعش په فراه کې د طالبانو یو سیمه‌ییز قوماندان څو ساتونکي وژلي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. په فراه کې سیمه‌ییز سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو سیمه‌ییز قوماندان په کور داعش اړوند اورپکو په برید کې دغه قوماندان څو ساتونکي وژل شوي دي. دا داعش اورپکو چهارشنبه د وري پر لس د فراه خاک سفید ولسوالۍ کې چیچا کلی کې د غیاث الدین چیچا پر کور برید کړی دی. په دې برید کې څو سیمه‌ییز قوماندان غیاث الدین چیچا د تزیان نه دی اوښتی، خو ځینې ساتونکي وژل شوي دي. د سرچینو وژل شوو ساتونکو کره شمیر څرګند نه کړ، خو زیاته کړې ده چې په وروستیو کې داعش ډلې د فراه په خاک سفید او اناردر ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. په ورته وخت کې د فراه کې د طالبانو امنیتي مسؤلیان دا خبره رد کړې ده. څه موده مخکې هم داعش دغه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د طالبانو یوې امنیتي پوستې برید کړی و. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.